یو پاکستانی چارواکی وایي افغانستان به ډیر ژر د ترهګرو پر ځاله بدل شي. د دغو څرګندونو په اړه د ولسی خلکو غبرګونونه څه دي؟ درنو لیدونکو ستړي مشئ. د آصف دراني څرګندونو په ټولیزو رسنیو کې بېلابېل غبرګونونه راپورته کړي دي. یو شمېر ټولیزو افغانانو د دراني د څرګندونو په اړه خپل غبرګونونه څرګند کړي دي. ځینو وګړو د هغه اندېښنې مبالغه ګڼلې او ویلي دي چې افغانستان د نړیوالې ټولنې له لوري منځوي کېدل باید د ترهګرو له مسلې سره ونه تړل شي. همدارنګه هغوی وایي چې نړۍ باید د افغانستان له وضعیت سره په متوازنه او عادلانه توګه چلند وکړي. د پاکستان د واکمنۍ پلویانو د دراني څرګندونې په ښه توګه ارزولې دي. هغوی وایي چې د افغانستان منځوي کېدل به په سیمه کې امنیتي ستونزې ډېرې کړي او نړۍ باید له اسلامي امارت سره تعامل وکړي ترڅو د راتلونکو پیښودونکو ګواښونو مخه ونیول شي. د افغانستان لپاره د پاکستان پخوانی ځانګړی استازی وایي که افغانستان منځوي پاتې شي د ترهګرو پر ځاله به بدل شي او د 11 سپتمبر پیښه به بیا تکرار شي. نوموړی په نیویارک کې د ملګرو ملتونو سرمشري ته په اشاره وایي پاکستان باید نړۍ وهڅوي ترڅو له اسلامي امارت سره تعامل وکړي. دراني پر خپل ایکس باندې لیکلي پاکستان باید نړۍ وهڅوي چې له اسلامي امارت سره تعامل وکړي ځکه منځوي افغانستان به د ترهګرو پر ځاله بدل او د 11 سپتمبر پیښه به تکرار شي. آصف دراني وړاندې هم له یوې المانۍ رسنۍ سره په مرکه کې ویلي و چې پاکستانی طالبان په افغانستان کې شتون او پټنځي لري چې یا د څرګندونې د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت له لوري رد شوې وي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف پرون د یو پلاوي په مشرۍ په 15 ورځني یون د امریکا نیویارک ښار ته تللی دی. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.